یقینا په دې دور کې چې دا د فتنو دور دی او دې فتنو دور کې زموږ او ستاسو بچو دا قرآن راواغستو او قرآن یې سینې ته ولګو دا قرآن یې یاد کړو دا د الله جل وعلا عظیم فضل او احسان دی ځکه چې مخکې به موږ خلکو ته دا فضایل بیانول چې تاسو بچي جومات ته راولېږئ مدرسو ته راولېږئ ستاسو بچي به قرآن ختم کړي دین به زده کړي علم به زده کړي نو ستا قدر به وپېژني او په ورځ د محشر به ستا شفاعت وکړي جنت ته به وشي او د مور او پلار ته به تاج وسل شي دا به خلکو ته کوي نو دا دې خبرو کې خو شک نشته دا خو زما محبوب پیغمبر فرمایي خو اوس ورته موږ یوه خبره سیوا کړه خبره مو سره دا سیوا کړه چې ستاسو ذهن کې راځي په دې شنکر کې یو هسپتال جوړ شو په دې ګروح کې یو هسپتال جوړ شو د هغه هسپتال مقصد څه دی د هغه هسپتال مقصد دا دی چې د پنځه روانه تر 25 ساله پورې چې کوم نوجوانان دي د 30 ساله پورې چې کوم نوجوانان وي دا راولي او موږ سره داخل کړي 3 میاشتې 3 میاشتې به ته نوجوان بوځي هلته به داخل کړي 3 میاشتې بس چې راشي بیا به واټه کول کور کې مور او پلار وروڼه خویندې دا به ووښي کار یې بدېږي کار بس به بیا بوځي دا ولې دا هسپتالونه جوړ شول دا ولې د دې خبرې ضرورت راغی معاشره زموږ او ستاسو دا کوم دور کې چې دومره فتنې رالي دومره فسادات راغلو چې زما دا بچي دا د هغې نه محفوظ پاتې نه شول د هغه فتنو نه زما نوجوان د هغې نه محفوظ پاتې نه شو نن زموږ جومات ته راولېږه چې ستا بچی د نشو نه بچ شي ستا بچی د آیسو نه بچ شي ستا بچی د غلطو مجلسونو نه بچ شي ستا بچی چې د شپې 12 او 1 بجې راځي د هغه غلطو ناستو نه بچ شي ستا بچی چې تا وخلي او تا ته رد بد وي د هغه رد بد ویلو نه بچ شي کاروان مونږ سره دا بچي د دې لپاره راغلی ورځ د محشر خو به لري خو په دنیا کې چې دا کوم 50 کاله ژوند دی چې دا خو لږ په ارام تېر کړي که نه نو ستا بچي دین زده کړو قرآن دې زده کړو ته او جومات ته دې راولېږو او مدرسې ته دې راولېږو او مولي صاحب نه دې راولېږل نو نن تاسو وکتل 15 کاله حافظان شول 11 هلکان دې قرآن په ناظره باندې ختم کړو دا ګلالي بچي چې نن یقینا د الله جل وعلا په دربار کې په دوی باندې فخر کوي د فرشتو په مخ کې زما رب کریم نو زما محترم مسلمانانو زموږ او ستاسو د دې مجلس نسبت د قرآن عظیم الشان سره وي ځکه چې یو کال مسلسل کامران مولي صاحب دا محنت وکړو خواري او کړله او دومره خواري کوي چې د ده نه ځم ګیلمن دی چې ځان یې پخه ګټه جوړه کړې ده د جومات نه خو بیخي نه وځي چې کله هم دعوت ورکومه نو راځي داسې نو زما بدقسمتي ده او ستاسو خوشقسمتي ده چې یو داسې هیله ده الله درکړې چې د جومات نه بهر دا نه وځي خپل ژوند او زندګي دا ستا بچو ته وقف کړې ده نن چې ستا بچي په دې سټیج باندې ودرېږي او دلته قال الله قال رسول بیانوي د محبوب مدحه بیانوي د قرآن تلاوت کوي دا ستا بچی پګړۍ چې کوم دی دا په سر باندې تړي او انشاءالله په ورځ محشر باندې بیا د هغه ګناهګارانو خاندان شفاعت کوي دا به د کامران مولي صاحب کمال او برکت نو ټول کار یې خواري او محنت وکړو او ستا بچي یې دې مقام ته راورسول چې بیا قرآن ختم بیا په هغې باندې صبر نه شو چې یاره ما خو ټول کار خواري وکړه د بچو قرآنونه ختم کړه اوس دا خلک دي چې کوم دی شریک کول غواړي چې د مور او پلار قرباني وکړې ده دا بچی جومات ته رالېږلې د بچي باندې خرچه کړې ده د دې بچي د خاطره به د مولي صاحب خیال ساتلی نو بیا یو تقریر جوړ کړو هغه تقریر کې علما راوغوښتل ناخوانان یې راوغوښتل انشاءالله کافي علما را روان دي تاسو ته به تقاریر کوي نو د دې تقریر مقصد څه دی د دې تقریر مقصد دا دی چې تا کومه خواري کړې ده نو دا کومه ثمره چې نن تا ته میلاوېږي دا کومه میوه چې تا ته میلاوېږي چې ته د دې میوې قدر وکړې قدرداني وکړې او مخکې چې کوم دی دا وخلات درته وښې د کامران مولي صاحب په نګرانۍ کې په ده باندې عیله وشي او بیا هم ته چې په دې مجلس کې ناست دی د دې مجلس کمال څه دی جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وایي کله چې یو مجلس جوړ شي چې د هغه مجلس نسبت او تعلق د قرآن سره د هغه مجلس نسبت او تعلق د علماو سره
مجلس نسبت تاريخ د طلباء سره نو الله جل وعلا په مجلس باندې څه انعامات کوي څه احسانات کوي یو انعام دا کوي په غور سره واورا دا په غور سره واورا او کوم خلک چې کورونه کې راسته پلاو کې ولال دي زمانه आवाज اوري نو دا چې کوم فضایل او کوم حدیث بیانو نو چې د دې نه یو سره محروم نشي او قومي جماعت راشي محبوب علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کله چې یو مجلس ټول شي مسلمانان راجمع شي او دا مجلس تعلق د قرآن سره وي نو الله جل وعلا په دې مجلس چې کوم دی په دې باندې رحمتونه راولي او دا مجلس باندې د دې مجلس په شرکاو باندې د رحمت څادر پوري په دې ټول مجلس په دې خلکو باندې الله رب العزت د رحمت څادر پوري او د رحمت په څادر کې راوړي الله رب العزت دې زموږ سره نصیب کړي دویم نمبر فرشتې رالیږي هغه فرشتې خپلې د رحمت وزرې وغواړئ او د دې مجلس والي نتا وکړي چې کوم فتنې او فسادات راځي چې د دې نه دا مجلس والا محفوظ وي ستاسو د سمج لپاره یو سړی په دنیا کې ګرځي روزګار نشته بچي نافرمانه دي یا روزګار هم شته مال هم شته ښځه هم شته بچي هم شته خو زړه ته مې ټینشن دی سکون نه میلاویږي اطمینان نه میلاویږي زړه مې درس کوي نو دریم نمبر په دې مجلس باندې الله رب العزت سکینه نازلوي سکینه داسې نازلوي چې ستا زړه ته کوم ټینشن دی ستا زړه ته کوم سکون نشته اطمینان نشته راحت نشته هسې دې زړه خبرې هسې دې ستا د سترګو نه اوښکې روانې دي نو ته یا قرآن راواړه یا چې څوک قرآن وایي هغې ته غوږ کېږوه یا چې د قرآن په نسبت کوم مجلس جوړ شوی هغې کې شرکت وکړه الله جل وعلا په دې مجلس سکینې نازلوي ستا د زړه دا ټینشن به ختم شي ستا د زړه دا تضا به ختم شي ستا د سترګو نه چې راکوي اوښکې روانې دا به ختم شي اطمینان او راحت او سکون به راشي انشاءالله نو زما محترم مسلمانانو زموږ او ستاسو دا مجلس یقینا دا ډېر مبارک دی او ډېر بابرکته دی نو تاسو ډېر د وختي نه بعضې ملګري راغلي دي تاسو بختور یې الله جل وعلا دې ستاسو دا ناسته را نصیب کړي الله رب العزت دې دا په خپل دربار کې قبول کړي او څومره پورې دوستان چې دي د کامران مولوي صاحب چې کله پروګرام یې حل کړ الحمدلله مجمع راغی نو چې مجمع راغی نو اخره کې درېږي نو درخواست دا دی چې دا ملګري ټول په وخت باندې حاضري وکړي الله رب العزت دې زموږ او ستاسو دې مجلس کې تر اخره پورې ډېر په ادب او احترام باندې دا ناسته نصیب کړي موږ د خپل مبارک مجلس آغاز کوو زه د تلاوت کلام پاک لپاره